ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا الله لرا حمدون دی پټولو نعمتونو خصوصا بنعمت القرآن د قرآن په نعمت باندې د دې د تعلیم او د تعلم په نعمت باندې چې دې کې معلمه استعمال کړه په تعلیم کې د ترجمه او د الفاظو د دواړو تعلیم وشو او معلم استاذ استعمال کو د الفاظو په خودلو کې شاګردانو ته په دې دواړو د الله نعمت او په شاګردانو د الله نعمت ته او دا دواړه تعلیم او تعلم لوی دولتونه دي او لوی نعمتونه دي د الله احسانونه دي چرته د الله کلام او چرته پکې مونږ غونتا کمزوري بندگان نارینه او زنانه استعمالول چې په لحاظ مونږ کمزوري وو او خصوصا د علم په اعتبار باندې کمزوری ده حضور الله دی او زورور کتاب الله دی او دغه زورور الله طاقت او دارنګي صلاحیت قابلیت په دواړو کې پیدا کو معلم او معلمه کې پیدا کو شاګردانو کې پیدا کو او پاغه کلام کې چې د الله رب العزت نه راغله دي د الله نه راوتله دي الله ویلې دي او الله په حق سره را لېږلې دي او بالکل د حق سره مرګري را رسیدلې دي وبالحق انزلناه وبالحق نزل ابتدای الله حق سره کړی دا رسیدل را کوزیدلې بالکل حق سره شوی دي د حق د پاره شوی دي حق او حقیقتم هغه دي چې دي کې بیان شوی دي
او په حق او په حقیقت باندې هغه نارینه او زنانه دي هغه عالمان او حافظان دي هغه انسانان او پیریان دي چاغي د دې عالمان دي په دې پوهه دي په دې عاملان دي عمل کون کې دي خلق ته د دې دعوت کون کې دي خودون کې دي درس او تدریس کوي تعلیم او تعلم جاری ساتي اگر چی خپل پردي وسه تعلق نه ساتي زنه نر او خزو وسه تعلق نه ساتي بلکې څوک چې وسه تعلق ساتي اغم ته بندي کافرو او د شیطانانو میراث سنبالي قسم رکاوټونه پیدا کوي د دې باوجود یو انسان الله د دې په درس او تدریس تعلیم او تعلم او دعوت او تبلیغ کې استعمال کین لوی انعام دې د الله واذکروا نعمت الله علیکم الله دا حکم پورا کو شکر وبا سید الله د نعمت چې پتا سو دې ټول عالم ته وای مونږ تاسو ته وای او دا د الله پدې صدای کی او بیا پدې غریزه علاقه کی پنارینه او زنانو باندې لوی فضل دی قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون عالم تو د الله په فضل چې قران دی د الله په رحمت چې قران والا جوړول دي د دې اهل جوړول دي د دې طالب او د دې استاد جوړول دي دې سره تعلق والا جوړول دي په دې باندې دی بار بار خوشالي وکیم تکرار د حرفونو د فا والا دلالت کوي په تکرار د معنا باندې بار بار دی په دې باندې خوشالي وکي اطمینان والا خوشالي مراد ده شرعي خوشالي مراد ده په دې دې مطمئن شيو چې دې ک الله تعالی استعمال کیو اور مستی والا تکبر والا او هغه د بدعت او د عادت والا نه د مراد چې بعضی په ختمونو کې غلطي خوشالي کوي مستی کوي او قسم بدعات او خپل عادت هغه په کې جاری کوي تر دې چې باز ور سره دځه مرګري کوي او دای سرام بے فردګي مرګري کوي او دای سره د دنیا حصولم مرګري کوي دنیا د پاره دا کوي پروګرام دی له جوړي زمنګ د مرګرو پروګرام دعوت لري تربیت لري دعوت وشي تربیت وشي نصیحت وشي د الله د وحی والا شریعت خور شي پای باندې نارینه او زنانه پوي شي پای باندې خپل او بردي پوي شي آی کې استعمال شي دغه مقصدی دیو جن دینه موږ دسي رواج او عادت نه جوړو او صرف دعوت لره دا کو د دعوت طریقې مختلفي وي دین چې کله د وحی دین دی دای د خورولو د پاره مختلفي طریقې امت کولې شي او چې د وحی دین نه او نور دینی ای د پاره
کوره طریقه کوي جرم دی دی د نشر و اشاعت د بار دین به دغه وي او د خورولو ترتیبونه مختلف کېدلی شي نو دام وي یو طریقه دام وي یو ذریعه دیو جنا دا کول او بیا په دې باندې مطمئن کېدل او په دې باندې ماغه شرعي خوشحالي او د ایمان والا اغا نشانی ښکارا کول چې رسول صلی الله علیه وسلم وای نیکی د خوشحالی بدی د خفقی ته مؤمنی و دیو جنا استادانو دواړو لرا شاګردانو لرا او د دې شاګردانو والدینو خپلوانو لم په دې باندې خوشحالي په کار د شکر په کار دی او شکر د زړه شکر د خولې شکر د ټولو اندامونو درې واړه په کار دي او دای چې دا دولت د الله نه غنلی دا علم د الله نه غنلی د الله حمد په دی باندې ویلوي او بیا د دې مطابق استعمالي دلوي چې اصل مقصد دا دی اول د دې قران سره پنځه قسمه تعلقونه بیانوم او بیا د دې درې سوراتونو مختصر تفسیر بیانوم بتوفیق الله او توجه به ضروری وي هم د حاضرین او هم د غایبین ولی د دینه بغیر فائدہ نه اخیستلی شي ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع الله دی کلام کی دننم نصیحت شته دی یاداشت شته دی هو هغه چاله چې هغه لازله یادونکې وي عقل یادونکې وي د زړه لوښی وي د دې دپاره خالی دا لوښی راوړی وي او دی اوبو ته کېښودلې د وحو اوبو ته چې دا اوبه دي که نه انزل من السماء ماء پاکي اوبه دي اسماني اوبه دي الهي اوبه دي مومن به د دې نه چرته هم نه مړېږي اگر کوم وخت کې ما شيوخ ښکلي بیانونه وکړه نصیحتونه وکړه الله دې قبول سبب دی الله وګرځي کې نه بس مومن شان بدای څنګه چې د خوراک او اسکاک نه لري غرمه او خوري بیګال لري د یو د لاس یو خوري دغه سی بد دین نم نه مړیږي د دې خیر نه بم نه مړیږي اسمعه او ریدونه به نه مړیږي سو پورې باړوي حتی یکون منتهاه الجنه پورا دې کې ډېرې فائدې دي خو یو فائدہ دا ده چې الله په دې جنت ورکوي الله په دې باندې اخیری انجام نصیب او خپل مقام دی او دې ته وږي کېدو تږي کېدو او دې ته دا د زړه لوښی خدای سره والقسم وهو شهید وګونو کې او ځنې حاضرین غایبین او کله چې موبایل کولاو ساتي نو خو به سم غایب کوي رحمت سو غواړي نو فاستمعوا وانصتوا باندې عمل پکار دی دی مجلس کې مو هر مجلس د قرآن کې هر مجلس دای درس او تدریس کی اداغي واعظ او نصیحت کې وز
سرنا چې نصیب شوی د خود سیم کړي کنه نو او دا ولګاو نو دقسی د زړه توجه سره اوریدل وکاو او مکمل اندامونو حاضر غوتاسوم دا تعلم او دارنا حاصلو او د الله دی کتاب سره به همیشه تعلق ساتو صرف په دنیا برابر یل ولا څنګه چې دنیا کې برابر لوستو فإن منزلت ستا درجه ستا اخریات سره چې تیل ولې صاحب القرآن چې مرګره حافظ دې دی عالم دې دی ناظر اخوان دی ای طریقه باندې مرګرتوب سره کوي بس خپل عقیده نه د دی والا عقیده خپل کړي خپل طریقه نه د دی والا طریقې خپل کړي خپل معاشره او معامله نه د دی والا چې جوخمل سینه کې او دماغ کړي پورا مرګرتوب په کار دی ادخلوا فی السلم باندې عمل په کار دی تن ټول پټول شي سر نخپو پورې مطالبه دا ګوره دا باسي لولونن سوچ سره به لولو ذمہواری چې پکې موږ ته کمه خودلې شوی دا غ ذمہواری به پیژنو